السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ستاسو ورور ستاسو قربا ذبیح الله همدرد ستاسو په درانه حضور کې حاضر دی. څو سوه کاله وړاندې د ورځو نه یو ورځ وه د جنګ په میدان کې چې مسلمانان د کفارو سره جنګېږي. په دغه کې امیر المؤمنین هم موجود دی. ګوري چې یو ځوان نوی بالغ شوی، نوی ځوان شوی دی او نری نری ګیرې پر مخ راغلی ده. هغه هم د جوش او جذبې سره په دغه جنگ کې د کفارو په مقابله کې جنګېږي. په دغه کې دغه ځوان چې کوم د خپل جوش او جذبې سره د کفارو سره مقابله کوي، دا هم په دې ټیم کې وفات کیږي، شهید کیږي. نو دا کوم وخت کې چې د ده نه ساوز یو د دل ذوالقدن دی، نو دا د امیر المؤمنین په غېږه کې دی او دې ته وایي چې زه وفات شوم، زه مړ شوم، نو زما دا کمیس چې په وینو باندې سور او لت پت دی، دا به زما مور ته ویسي او هغې له به یې ورکړي او ورته به ووایي چې ستا زوی په تا سلام ویلی، ډېر خوشحاله و او دی راکړه چې دا دې له ورکړه. او زما یوه خور ده چې په زړه باندې ډېره کمزورې ده، نو هغې له ډاډګیرنه ورکړه چې کله زما د شهادت نه خبره شي. همدا خبره یې وکړه او وفات شو. نو دوی وایي چې څه مسافه مزله م وکړه او دام قبر م ورته وباسو لحد، او دام چې څنګه لحد کې کېښودلو نو یو تیز زلزله وشوله او دا به یې د دې لحد نه بهر راوغورځو. بیا به هم د کېښودو کوشش وکړو، بیا به یو تیز زلزله وشوله او دا به بهر راوغورځو. دغه سلسله یو 3 ځل وشو. نو په دغه کې د پاس هوا نه مارغان راغله او دی اوچت کو او ویوړه. ټول زیاته حیران شو. فکر یې کوو چې شاید مور ورته اجازه نه ورکړي د جهاد لپاره او دا د مور د اجازې د بغیر راغلی دی، نو ځکه قبر یې نه قبلی، لحد یې نه قبلی او مارغان راغله او دی ویوړه. خو چې کله واپس یې شوه، هر څوک هغه کلي هغه ځای ته راغلل، کوم چې غازیان و کوم چې ژوندي و، نو هر چا ته خپل کلیوال، خپلوان، مور، پلارونه، خویندې دا مخې ته ودرېږي او ګوري څوک چې ژوندی دی هغې له مبارکي ورکوي د فتحې، غېږې له یې نږدې کوي او کور ته یې بوځي. دغه مور او دغه لور دا هم ولاړ دي او چې هر یو غازي راځي نو پوښتنه کوي چې زما رور څه شو؟ هغې وایي چې ستا رور موږ نه دی کتلی. مور ورته وایي چې زما زوی څه شو؟ هغه رانغو چې موږ ستا زوی نه دی کتلی، ستا زوی څوک؟ یو ځي بل ځي. همدغه وخت کې امیر المؤمنین دغه حالات ګوري د لرې نه، نو خپل اس باندې ناست دغلته راغلی، د اس نه کوز شوی او دې ښځې له یې ویلي دي چې ستا څوک تلي و ستا له کوره؟ و چې زما یو زوی و، قربان زما خاوند وفات شوی دی، زه په کور کې بل څوک نه لرم، یو زوی مې و او هغه له ما اجازه ورکړه او هغه لاړه. و چې د هغې پلانکې نوم و چې و چې د هغې څو خویندې دي؟ و چې دغه یوه خور یې ده. پلار یې ژوندی دی؟ نه، پلار یې وفات شوی دی، بس دې مور یم او دغه یې خور ده. او هغه څه شو؟ نو وایي په ډېر افسوس سره چې دی خفه نه شي، په دې څه ونه شي، دا چې خور یې ولاړه ده چې په زړه ډېره ضعیفه او کمزورې ده. امیر المؤمنین ورته وویل چې هغه خو شهید شو او دغه یې قمیص دی. کله چې د وینو سور کمیس مور له ورکړه، نو مور د سترګو نه د خوشحالۍ اوښکې ځي، هغه کمیس یې موچې کړه او غېږې له یې نږدې کړه. دغه خبره یې چې خور واورېده، خور د خولې نه یو دم یو غټه چغه ووتله او په هماغه ځای راولېده. نو امیر المؤمنین دې پوښتنه وکړه چې هغه موږ کله لحد ته کوزاو، نو هغې سره یو عجیبه واقعه کېدله. آیا تا ورله اجازه نه و ورکړې؟ هغه ورته ویل چې څنګه واقعه؟ تاسو هغه ښخ کو که څنګه وشو؟ ته ما ته هغه حالات ووایه. نو امیر المؤمنین ورته وویل چې هغه شهید شو او زما په غېږه کې و چې ذوالقدن یې او ما ته یې وویل چې زما په مور سلام کوه. هغې ته وویل چې زه ډېر خوشحاله یم، دغه قمیص مې هغې له ورکړه او دا قصه ووته. کله چې موږ لحد کې کېښودلو نو یو تیزه زلزله وشو او دا د لحد نه د باندې راوغورځو. بیا به مو چې کېښودو کوشش وکړو، بیا به وشوله. څو کرتې داسې وشوه، په همدې کې مارغان راغله او دغه یې اوچت کړو او ځان سره یې ویوړ. نو دې ټیم کې مور خوشحاله شو. هغه ورته ویل چې ولې خوشحاله شوې؟ او په مخ دې داسې خوشحالي ښکاره شوه.
نو ورته ویل چې قربان زما زوی چې کله د 7 کالو د 6 کالو 5 کالو د دغې وخت نه به دا چې کله یې لمونځ کوه نو دوا به یې کوله. نو زه یو ورځ راغلم چې دا څه وایي په دومره کم عمر کې دا کومه دعا کې د الله نه چې غوږ مې ونیو نو دې به دا دعا کوله چې یا الله ماله د شهادت مرګ راکړي او کله چې زه مړ شم نو مارغان دې راشي او ما دې وخوري او ما دې ویسي. کله چې د قیامت ورځ د محشر ورځ نو هر یو انسان هر یو شخص به د قبر نه راپاسي او یا الله باید زه د مارغانو د ججورو نه راجوړ شم او هغلته ودرېږم. دا دعا زما قبوله کړي. وایي نو اوس چې تا وویلې چې قبر له حد نه به هغه راغورځېده بهر او مارغان راغه هغه یې اوچت کړه ویې وړه نو وایي زه په دې مطمئنه یم چې د هغې دعا الله قبله کړې ده او ما ورته اجازه ورکړې وه. ما ورته ویلي چې لاړ شه. دا واقعه چې امیر المؤمنین واورېدله چې لور ته یې ګوري لور په وجود کې هیڅ نه دي. مور یې د لور خپه ونیوله او خپلې کور ته یې دننه کړه. چې کله یې کور ته دننه کړه دروازه یې بنده کړه. امیر المؤمنین وایي زه ور وړاندې شوم چې زه د دې په دفن کې ورسره مرسته وکړم زه ورسره کومک وکړم زه د مور ته تسلي ورکړم. نو وایي دغه ټیم کې چې مور د لور سر په غېږ کې کېښوده نو په لور کې هېڅ هم نو ساتې وتې وه هغه وفات شو. نو وایي مور ما د اواز واورېدل چې سر یې اوچت کړه وویل چې یا الله زما خاوند و هغه مې شهید شو راڼه دې واخیسته. زما یو زوی و هغه هم شهید شو هغه دې هم رانه واخیسته. دغه لور مې وه دا هم وفات شوه. زه ژوند نه غواړم. وایي په همدې کې انا لله و انا الیه راجعون. مور یې هم ساه ورکړه وفات شو. دغه واقعه په مدینه منوره کې یو صحابي نورو صحابانو ته کوي چې ما څومره جنګونه کړي دي د کفارو سره او جهاد ته تللی دغه واقعه چې ما وکته وڅارله ډېره دردونکې وه زما په ژوند کې. نو قدرمندو کتونکو د واقعې نه مې هدف دا دی چې یو ماشوم 15 کلنۍ کې 6 کلنۍ کې هغه کومه چې دعا له ځان لپاره غواړي او د هغې کوم فکر او سوچ دی بیا د هغې مور د هغې په شهادت د هغې په مرګ باندې فخر کوي د هغې خور چې دونه مینه ورسره لري چې هغه د دې کمیس ته ګوري او د مرګ نه خبرېږي شهادت نه خبرېږي او وفات کېږي او هغه څونه مبارک خلک او څونه مبارک جهاد او څونه د زړه او د مینې نه او څه ځوان غواړي او راشه مونږ او تاسو ته زه بېشکه مونږ د هغې خاورو ته نشو رسېدلی زه دا نه وایم چې مونږ ټول باید هماغسې شو خو چې کومه لاره یې مونږ ته ښودلې د هغې کې کامیابي ده که په هغې مونږ عمل وکړو نو مونږ او تاسو کوو یول زه او بیا تاسو مونږ د ماشومتوب نه د 4 کلنۍ نه چې په ښه بد پوه شو نو هغې ته مونږ څه ښیو اله ته کاکا ته زولره وکړه ته کاکا ته سوک ورکړه ډېر ښایسته سوک وخي ډېر ښایسته جنګ کوي دا ورته مونږه ښایو موبایل ورته ښایو ګیمونه ډرامې فلمونه او کارټون ورته ښایو په دې مشغولو بیا چې لږ راغټ شي نو بس بیا که بهر یې او که دننه یې که په مکتب کې او که د کور مخې ته یې نو یو بل سره یې جنګ شي هغه ناکاره او هغه ناپوچې زولرې او کنځاوې کوي چې هغه مونږ او تاسو واورو مونږ ته شرم راځي او بیا چې غټ شي او کله زلمین شي لکه زه او تا او بل نو بیا خواهشات یې ښایسته ګاډې پیسې وي ملګري وي جینکۍ وي کور وي بنګلې وي او د دنیا نور خواهشات او څنګه یې ډېره کړم دې بل ته خپې ووهم او څنګه یې ډېره کړم نه د بدي دې بل دا وکړل او ما سره هېڅ هم نشته ولې ما ته الله نه راکوي دله یې دومره ډېر ورکړي دغه زموږ فکر دی او چې بیا کله بوډاګان شو نو بیا د جومات او د صفونو شو وګورئ زیاتره به په جمع کې ځوانان نه ولاړ بوډاګان به ولاړي زیاتره به په کله چې د جمعې لمونځ کېږي وګوره بوډاګان به ناست وي ورته بیا نو د هېڅ خېټې خې نه ووځو که خپله ځواني او خپله زور او جذبه هم ختمه شي چې د دین او د اسلام په لاره کې موږ باید مصرف کړو په غلطه مصرف کړو بیا جومات په صف کې کښېنو بیا هلته وایو چې بس اخرت مو اوس ښه کوي خو بیا خو وخت تېري او چې کله مړ شي بیا خو کیسه ختمه شي نو قدرمنو کتونکو دغې واقعې نه یو بل زه بیا تاسو باید عبرت والو په خپل ژوند کې عملي کړو دغسې جهاد وکړو دغسې ښه کار وکړو دغسې وینا وکړو دغسې سوال وکړو دغسې ژوند او ځواني تېره کړو نو په دغه خبرو د یو بل ما د الله د عمل کولو توفیق راکړي او بیا تاسو که څه کمی زیاتې نه نشوي بخښنه غواړم تر بلې قیسې واقعه د فن نه ډکه کیسه او خبرې چې بیا ستاسو په دران چوپړ کې راوړم تر بیا هم په الله سپارم که واقعه مو خوښه شوي او غواړئ د عبرت لپاره نور ځوانانو د پوهې لپاره تر نورو ورسوئ نو شریک